اوریدونکو زمانه کې هیلې سلامونه احترامات منې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې مونږ خپل ډي وي لاټري نتیجه چې څنګه چک کولی شو. نو ډي وي لاټري لپاره چا ثبت نام کړی او هغه د کنفرمیشن نمبر ورکوي او هغه نمبر له لارې تاسو کولی شئ خپل نتیجه یا ریزلټ وګورئ. نو که چیرې تاسو زما چینل کې نوی یاست نو چینل مو سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. نو راځو ویډیو په طرف. لومړی قدم کې ملګرو ډي وي لاټري نتیجه چک کولو لپاره مونږ ګوګل یا کروم براوزر ته ځو. زه راځم ملګرو خپل ډیټا آن کوم. ګوګل براوزر ته راځم. ملګرو زه راغلی یم کروم براوزر ته. تاسې به دلته سرچ کړئ دوستانو ډي وي لاټري دلته ولیکئ. دلته تاسو لیکل شوی دوستانو ډي وي لاټري انټري استاتیوس چک. په دې به کلیک وکړئ دوستانو. دا رقم دوستانو تاسو ته یو دغه ښیي. لومړی اپشن کې به تاسو کلیک کړئ. دا رقم به دوستانو ستاسو مخې ته به دا رقم یو صفحه را خلاص سي. نو دغه صفحه کې تاسو ګورئ په دغه ځای کې دلته یو اپشن ورکړی انټرن اسټیټوس چک. په دې به تاسو کلیک کړئ. لږ به منتظر سئ دوستانو. دا زما سره انټرنیټ لږ ضعیف دی. دا رقم به ستاسو مخې ته یو صفحه خلاصیږي دوستانو. بیا به دلته لاندې آپشن ته راشئ. په دغه آپشن به تاسو پریس کړئ چک استاتیوس. په دې به پریس وکړئ دوستانو. بیا په دغه آپشن باندې به پریس وکړئ. دلته کنټینیو به پریس کړئ دوستانو. نو تاسې به راشئ دوستانو. اوس دغه فورم درته خلاص شو. په دغه ځای کې به هغه نمبر چې تاسو ورکړی کنفرمیشن نمبر به دلته ورکړئ او لاندې به دلته خپل لاست نوم ورکړئ او دلته به آخرنی آپشن کې به خپل تاریخ د دولت ولیکئ او بیا به دلته دغه کوډ ورکړئ. دلته سبمیټ آپشن باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو به خپل نتیجه به دلته وګورئ. نو دوستانو زه راځم دلته خپل کنفرمیشن نمبر یې دلته ورکوم تاسو ښودلو لپاره. نو تاسو څنګه چې ګورئ دوستانو دلته ما خپل کوم نمبر چې ما سره وه کنفرمیشن نمبر مې دلته ورکړو. نو دلته به خپل لاست نیم لیکم یعنی خپل تخلص به دلته ولیکئ. لکه زه دلته راځم یو تخلص ورکوم کوم تخلص چې ما هغه فورم کې ورکړی و. نو دلته لاندنۍ کې به تاسو خپل تاریخ د دولت ورکړئ. ما هم دلته تاریخ دولت ورکړه. نو دلته به تاسو څه چې لیکلی هماغه بیا ورکړئ دوستانو. دلته لیکلی دی VEMC 3. نو دغه لاندنی آپشن ته به راشئ دوستانو. آخري آپشن همدا دی. سبمیټ باندې به تاسو پریس کړئ. واخی دوستانو ما سره ډیټا قطع دی. بیا به په دغه آپشن باندې پریس وکړئ دوستانو. نو ما سره ملګرو اوس فلحال انټرنیټ لږ ضعیفه دی لږ سلو کار کوي. نو دا طریقه دی دوستانو. نو دغه طریقه له لارې تاسو کولی شئ چې خپل ډي وي لاټري نتیجه وګورئ.
نو دوستانو که ویډیو مو خوښ شوی نو ویډیو لایک کړئ او ملګرو سره شریک کړئ.